وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. یو ورور عبدالله قیس په نامه د ایران نه پوښتنه کړې چې زلزله ولې کیږي. محترم وروره، د ابو هریره رضی الله عنه حدیث ده امام بخاری روایت کړی. قال دی وی قال رسول الله صلی الله علیه وسلم لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم. نه قائمه کیږي قیامت تر دې پورې چې قبض د علم راسي و تکثر الزلال او زلزلې ډېرې سي و یتقارب الزمان. دا د قیامت له علامو نه ده محترمه چې الله عز وجل زلزلې ډېروي. ډېروالی د زلزلو دا د قیامت علامه ده. او علما کتابونو کې وایي زلزله الله د دې دپاره کوي چې الله خپل بندگان وویروي او الله طرف ته رجوع وکړي. الله پاک دې روغ جوړ لره کامیاب اوسي. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. یو ورور قاری مسعود په نامه، ممکن د ورور اصطلاح پاکستانی ده، د ورور پوښتنه داسې کړې ده چې د حوا او د آدم علیهم السلام د دوی دواړو نکاح چې سوي ده، د دوی په منځ کې مهر څه شی ټاکل سوی ده؟ محترمه دغه مسئله اصل کې چې چا په کتاب کې ذکر کړي، ابن جوزی رحمه الله ذکر کړي. یو کتاب جوړ کړی سلوة الاحزان فيما روي عن ذوي العرفان. الته لیکلي په رسول الله صلی الله علیه وسلم درود دا مهر و. او بیا وروستنیو علماو علامه دا کتاب ما سره ستوړکی کتاب ده، او دغه کتاب نه بیا علامه شمس الدین سخاوي رحمه الله په خپل کتاب قول البدیع کې نقل کړی ده، او علامه قسطلانی رحمه الله په خپل کتاب مسالک الحنفاء فی الصلاة علی النبی المصطفى کې نقل کړی ده، او ان شاء الله علامه ابن الحجر رحمه الله په در المندود فی الصلاة علی صاحب مقام المحمود کتاب کې ابن حجر هم نقل کړی ده. الله دې جوړ لره، خو والله اعلم بصحت هذا القول. الته علما ذکر کوي، الله دې جوړ لره. وعلیکم سلام. یو ورور پوښتنه کوي چې یو سړی مړ سي، مونځو هغه ترېنه پاتې سي، مثلا روزه څوک یې نسي تېرنه نیولی، حج تېرنه نیولی سي، نو محترمه دا خو د شرعي مسئله ده، نو شارع هم داسې حکم کړی ده، نو د شارع په کار کې خو باید ته کارونه لري. اوس ته چې کله قضای حاجت ته لاړ سي، نجاست دې له کوم ځای وځي، مینځي کوم ځای، نو نجاست خو دې تا لغه مقعد نه ځي، یا تشې بولې چې وکې له ذکر نه ځي، نو مخ چې ته مینځي، مخ چې یې کړي دي، نو د الله په کارونو کې به کار نه لري محترم. الله بل داسې ده، علما وایي چې عبادتونه یو مالی عبادتونه دي، یو بدني محضه عبادتونه. بدني محضه عبادت چې ده هغې کې نیابت نه صحیح کېږي، او هغه عبادت چې نیم مالی و، نیم حج نیمه مالی و نیمه بدني ده، هلته نیابت صحیح کېږي وروره. دا د شارع له طرف نه هم داسې حکم راغلی. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. عکرمه لوګروال په نامه یو ورور پوښتنه کوي چې اخترونه یعنی د معلم ورځ لمانځل څرنګه د اسلام کې؟ محترمه دغه کفري ورځې چې کافرانو وضع کړي دي او دا لمانځل اسلام کې ناروا دي، لکه غربي نړۍ په دنیا باندې یوه د فبرورۍ په میاشت کې یوه ورځ ده د مینانو ورځ ورته وایي. دغه لمانځل دا هم که ته یې فلسفه وګوري، دا په غربي کلتور کې په امپراتورۍ د روم کې دغه نه را پیدا سوې ده. دا د مینانو ورځ لمانځل، د مور ورځ لمانځل، د ښځې ورځ لمانځل، التهنئه بمناسبت عید الام یا د ښځې ورځ، یا نور دغسې اخترونه لمانځل، دا ټول د کفارو اعیاد دي، د کفارو اخترونه لمانځل اسلام کې ناروا دي محترمه، جواز نه لري، ناجایز دي. احکام التهنئه فی الاسلام دراسة حدیثیة فقهیة اجتماعیه. یو عالم تیر سوی دا دکتور محمد صالح البیزانی په نامه باندې، نو ډېر ښه تحقیق کړی، غټ یو جلد کې کتاب د ورور، الله دې جوړ